آیا اشرف غني په اماراتو کې نیول شوی؟ حقیقت څه ده او څه ویل شوي؟ سلام، ستړي مشئ. په ټولنیزو رسنیو کې د مخکیني ولسمشر ډاکټر غني په اړه داسې اوازې او راپورونه خپاره شوي چې نوموړی په متحده عربي اماراتو کې د یاد هېواد له لوري نظربند شوی دی او هیڅ کس هیڅ دولت او بنسټونو سره یې اړیکه نشته. خو یادې ګونګوسې ورته نږدې سرچینو رد کړي دي. له واکه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فیسبوک پاڼې یو چلوونکي محبوب شاه محبوب چې د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال د چارو ادارې د مطبوعاتو او فرهنګي چارو رئیس هم و، پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي اشرف غني د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هېواد د ډیپلوماتیک اورپه اصولو له مخې تنظیمیږي. نوموړي باندې څه بندیزونه نشته. مطلب د نظر بند کېدو خبرې دروغ دی. په هر حال ځینو بیا دا هم ویلي چې اشرف غني غواړي له اماراتو بل هېواد ته لاړ شي. په هر حال یاد دې وي چې اشرف غني له هېواده له وتلو وروسته متحده عربي اماراتو ته پناه وړې. له هغې وروسته بیا دومره نه دی ښکاره شوی. یوازې یو ویډیویي پیغام یې ورکړ. د ژمنه کړې وه چې افغانانو ته به د تېرو تحولاتو په اړه خبرې کوي، خو تر اوسه یې درک نه لګېږي او څه یې ونه ویل. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا چې تاسو په اړه راځم پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.